د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ وایي د وسلو د ناستې یو څرګند پیغام دا و چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانانو ترمنځ باید د دوی د هیواد د سیاسي راتلونکي په هکله د پراخو سلو مشورو بهیر وي. خپل سر نیونې باید ختم شي. بشري حقوقونه باید وساتل شي. د ښوونځیو پرانیستل او د بشري حقوقو رعایت باید د لومړیتوبونو په سر کې وي. او د لاسو پوځیانو وژنه عمران خان وایي سرتیري مو قرباني ورکوي خو موږ خوندي ساتي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د هغو لاسو پاکستاني پوځیانو ستاینه کړې چې بلوچستان ایالت کې پر یوه پوځي پوسته د وسلوالو په برید کې ووژل شوي. لومړي وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ویلي چې سرتیري ځانونه قرباني کوي خو دوی خوندي ساتي. او په وینا دوی له پاکستانه د ترهګرۍ له منځه وړلو ته ژمن دي. وړمه شپه د بلوچستان کې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یوه پوسته برید کې لاس سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې د لاسو پوځیانو وژل کېدو تایید ترڅنګ ویل شوي چې ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او شمېر نور ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت د بلوچستانو د آزادۍ جبهې منلی دی. لیدونکو له ملتیا مننه. ښه اوسئ.